نن درته هغه ځواک در پیژنم چې مادورو یې ونیو او نیویارک ته یې راوست. دغه ځواک د دلتا فورس په نوم یادیږي. البته په نورو نومونو هم یادیږي لکه کامبټ اپلیکیشنز ګروپ یا CAG، ACE یا ټاسک فورس ګرین. خو دا ولې دومره نومونه لري؟ دا ځکه چې پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت چې دا ځواک یې تر کنټرول لاندې دی نه غواړي چې خلک د دوی په هکله پوه شي یا هم معلومات ترلاسه کړي. په همدې دلیل په ځینې ځایونو کې له مختلفو نومونو څخه استفاده کوي. خو همدا دلتا فورس د امریکا د پوځي کومانډو اصلي نوم دی. د دلتا فورس یوه مهمه ځانګړنه دا ده چې دوی یو ناڅاپي ځي او بیرته راځي چې هیڅوک هم پوه نشي. یعنی معمولا کوم ماموریتونه چې دوی یې سرته رسوي ډیری یې نه رسنیز کوي مګر کوم چې ډیر مهم او اړین وي لکه د مادورو نیونه. هغه دندې چې د دلتا فورس په غاړه دي دا دي: برمته شویو خلاصون، ضد تروریستي عملیات، جاسوسي عملیات، ترور کولو عملیات او وروستی کار چې دوی یې سرته رسوي د لوړپوړي کس پیدا کول د نړۍ په مختلفو ساحو کې چې مادورو هم له همدغې ډلې څخه یو دی. په دغو عملیاتو کې تر ټولو سخت کار دا دی چې هلته لاړ شي، نه څوک ووژني او نه هم تاسو ته مرګ ژوبله واوړي او وکولی شئ چې هغه مهم شخص روغ رمټ له هغه ځای څخه راوباسئ، لکه د مادورو د نیونې پیښه، هغه ماموریت چې ډیر رسمیز شو. دلتا فورس هغه پیچلی او مبهم ځواک دی چې کولی شي په مختلفو ماموریتونو کې خپله بڼه بدله کړي. خو دا قوه له کوم ځایه راغلې ده، چیرته تربیه کیږي او همدارنګه د پوځ په کومې برخې پورې اړه لري. دوی معمولا له هماغه د امریکا د پوځ زرغون خولیو له ډلې دي. د دلتا فورس ځانګړي ځواکونه دا اجازه نه لري چې هیڅ ځای خپل ځانونه معرفي کړي. نور ځانګړي ځواکونه راځي او په پادکاسټونو کې غږیږي لکه ډیوډ ګاګرینز چې یوه اسطوره جوړیږي او نړیوال شهرت یې په برخه کیږي. دا ځواک د سیل په نوم یادیږي چې دلتا فورس قوي ماموریتونه سرته رسوي. دوی نه یوازې په ځمکني عملیاتو کې غښتلي دي بلکې په هوایي او سمندري عملیاتو کې هم ډیر پیاوړي دي. دلتا فورس په 1970 کې تشکیلیږي او لومړني عملیات د شاهین منګولي یا هم پنجې عقاب په نوم یادیږي. دلتا فورس او CIA پریکړه کوي چې ځانونه د کویر یا دښتې له لارې تهران ته ورسوي ترڅو د امریکا د سفارت برمته شوي کسان ژر راخلاص کړي. خو د تبس په سیمه کې د دوی او امریکا په وینا د شګو له سخت طوفان سره مخ کیږي چې بالاخره عملیات ناکامیږي. ډیری وایي چې نه، شورویان راغلو او هغوی یې سره وپاشل چې په دې اړه کوم مدرک یا هم سند نشته دی. دا فکر مه کوئ چې هغه وخت به ټول پوهېدلي وي چې دا عملیات د دلتا فورس کار و. د هغوی ماموریتونه محرمانه دي. شاید ووایاست چې ته له کوم ځایه پوهېږې. کله چې امریکا په عراق برید کوي له هغه وروسته دلتا فورس هم پیژندل کیږي. CIA او پینټاګون هم ورو ورو زاړه اسناد خپروي، نو ځکه موږ ویلی شو چې دوی په دغو عملیاتو کې ګډون درلود. د دلتا فورس تر ټولو مهم عملیات چې افشا شوي د صدام حسین نیول کېدل و. دا عملیات د سپیده داغ په نوم شهرت لري. دغه عملیاتو کې یوازې دوی نقش نه درلود خو برنامه‌ریزي او نیول کېدل یې د دلتا فورس کار و. خلاصه دا هغه ماموریتونه دي چې ښکاره شوي او دوی هم غوښتل چې ښکاره شي، لکه د وینزویلا یا د صدام حسین نیول کېدلو عملیات. خو یوه بله خبره چې پټه ده، دغو ځواکونو په افغانستان کې هم عملیات ترسره کړي دي او هغه هم هغه وخت چې د افغانستان د اسلامي امارت د لومړني مشر مولا محمد عمر مجاهد پر کور یې عملیات وکړل. د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو په وروستیو کې تایید کړه چې دلتا فورس د دوی پر لومړني مشر عملیات کړي دي او په دغو عملیاتو کې د دوی په وینا دلتا فورس ته سخت ځاني زیانونه هم اوښتي دي او له دغو ځواکونو څخه د دوی لومړنی مشر روغ رمټ وتلی دی. اوس راځو د امریکا یو بل ځواک در پیژنم، هغه ځواک چې تر دلتا فورس هم پیاوړی دی. د امریکا سمندري ځواکونه چې خپله امریکا ورته نوي سیلز وایي. سیلز فوق ته ویل کیږي خو دلته د یوې جملې بڼه خپلوي. سی یعنی سمندر
ایر هوا، لند یعنی ځمکه یعنی سمندر، هوا او ځمکه. سیلز یو مشهور شعار لري چې هغه دا دی: یوازینۍ اسانه ورځ پرون وه، یعنی له دې وروسته راحتي او اساني نه راځي. د سیل ټیم د نورو کومانډوي ټیمونو اپوټه یا برعکس ډیر کارونه سرته رسوي، لکه ومو چې لیدل هم په اوبو کې، هم هوا او هم په ځمکه کې. اوس راځو دې ته چې دا ځواک ولې رامنځته شوی. په 1962 میلادي کال کې کله چې سوړ جنگ اوج ته ورسید، د امریکا د وخت ولسمشر جان اف کینیډي وویل موږ یوې داسې کومانډو ته اړتیا لرو چې له هر اړخه پوره وي. د کینیډي او امریکا اصلي موخه څه وه؟ دوی غوښتل یو داسې ټیم جوړ کړي چې په لاتین امریکا کې د کمونیست چریکي ګروپونه خنثی کړي. کمونیستي ګروپونه چې چریکي مبارزه کوي، که چیرته امریکا وغواړي دا ګروپ له منځه یوسي، هغوی وکولی شي. د هغوی د سرکوب یا د له منځه وړلو لپاره باید د لاتین امریکا په ډیریو هیوادونو لښکرکشي او حمله وکړي. خو د دې کومانډو په درلودلو سره لښکرکشیو ته اړتیا نه وه. ډیر کم کسان به یې له دې ډلې څخه د دې ماموریت لپاره استول او دا کار به یې سرته رسول. دا کومانډو د یو ټي ډي یا سمندري ځواک په نوم یادیږي. یو ټي ډي په 1942 کال کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته رامنځته شوه. په هغه وخت کې امریکا د یادې کومانډو په درلودلو سره ستر عملیاتونه سرته رسول، یعنی ډیرې وژنې او کم تلفات به یې درلودل. کله چې د سیل کومانډو پرمختګ وکړ، نو یو ټي ډي هم ورسره منحل شوه او ډیر سخت عملیاتونه یې سرته ورسول. که څه هم یو ټي ډي د کمونیستي کړیو لپاره رامنځته شوې وه، خو د دوی لومړی ماموریت د ویتنام په جنگ کې و. دوی هغو ځمکو ته لیږل کېدل کومو چې په ماینونه ښخ شوي وو، د دې لپاره نه چې ووژل شي، بلکې د دې لپاره چې هغه سیمه له ماینونو څخه پاکه کړي، او دا کار له دوی پرته عادي سرتیرو نشو کولی. لومړنی کومانډو چې له دغه ګروپه سرچینه اخلي د سی ټیم 1 په نوم یادیږي. هغه ګروپ چې له 300 کومانډو څخه تشکیل شوی. د نوموړي ګروپ مشر د هر ماموریت لپاره په خپله پریکړه کوي. مثلا څو کسه واستوي، 10، 10 یا هم 15 کسه انتخابوي تر څو خپل ماموریت سرته ورسوي. داسې نه چې همدا 300 کومانډو په یوه وخت واستوي.